تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحمدلله چې موږ او تاسو د قران کریم په درس کې نن ان شاء الله دویم سورت شروع کوو چې دا غینوم سورت بقره ده. سورت بقره مدنی سورت په مدینه منوره کې نازل شوې ده او پس سورت مطففین نازل شوې ده. په ترتیب نزول کې او اتم نمبر سورت ده او د اسمان نو اتم نمبر الله را لګلې ده او قران کریم کې دویم نمبر لیکل شوی دی. د دې سورت یو فضیلت دا دی چې په ټول قران کریم کې د دې نه اوږد سورت بل نشته. تقریبا دا په ټول قران کریم کې د ټول نه لوی او غټ سورت دی. په دې سورت کې تقریبا علما وایي چې زر حکمونه دي د الله تعالی، زر اوامر دي او زر نواهی دي او زر قصص او امثال، دا هر شی په کې ډیر زیات بیان شوی دی. بل حدیث پاک کې رضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و د دې صورت ویل په کورونو کې دا برکت دی. یعنی کوم کور کې چې سورته بقره ویل کېږي په هغه کور کې ان شاء الله چې برکت وي. منګ او تاسو په کار دی چې خپل بچیان زنانا چا چې قران کریم ویلې وي هغه د سهار مانځنه پس په دې باندې عادت کو چې په خپل کورونو کې سورته بقره وایو او د دې صورت برکت په آخرت کې دی. هغه ان شاء الله چې روز روان دي چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دوه سورتونه دي چې یو دا سورته بقره ده او بل ورپسې سورته ال عمران دی. وای دا به د قیامت پر ورځ باندې د انسان په سر باندې د رواني سوره به پکړي وي کرمای کی. نو هم په دنیا کې برکت دی هم په آخرت کې برکت دی دا سورته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې سورته نه لوستل نه ویل وای دا حسرت او تاوان دی هم په دنیا کې هم په آخرت کې. دنیا کې دا دی چې کوم خیرونه او برکتونه چې د الله طرف نازلېږي هغه نشته. او آخرت کې نقصان دا دی چې هلته به بیا هر څوک ارمان کوي. حدیث کې راغلی دی چې هر څوک ارمان کوي شي، هر څوک وای حتی چې ډېر نیکان بندگانی وای د قیامت پر ورځ باندې حدیث کې راځي هر سړی ارمان کوي. وای مؤمنان به دا ارمان کوي نیک عمل خلک چې لږ منور نیک عمل کړي وای او وای ګناګاران به دا ارمان کوي چې صرف توبه مې وستلې وای. کافرانو به دا ارمان کوي چې صرف ایمان مراوړي وای. نو مختلف قسمه ارمانونه به د خلکو. نو چا چې سورته بقره په دنیا کې نه لوستلی هغه ته به دا ارمانو چې د سورته مرستلې وای. دا رنګه بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د باطل پرست خلک هغه په دې سورته باندې کابینو شي مونډلې. امام قرطبی رحمت الله علیه دې معنی کړی دا. معنی دا دا چې یعنی څوک چې سورته بقره ولولي هغه سړي باندې د جادوګرو د ساحرانو وس نه رسیږي، جادو په تاثیر نه کوي. نو خاص کر زمونږ د زنانه خويندې اکثره د جادو د تعویذونو نه ډېر ډاریږي د کوډو منترونه. نو کڅوک دا غواړي چې جادو را باندې تاثیر ونه کړي نو په کار دا چې هغه د سورته بقره تلاوت وکړي. او بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کور کې چې سورته بقره لوستل کېږي او الته شیطانان نشي ټینګېدل. نو کڅوک دا غواړي چې کورونو کې شیطانان او پیران جالي جوړي نه کی او د شیطان او د پیرانو د zarar نه پامان کې شي نو په کار چې کورونو کې د سورته بقره تلاوت کوي. او په دې سورته بقره کې بیا یو آیات دی چې هغه ته سید الآیات ویل کېږي، د ټول آیاتونو سردار دی چې هغه ته آیت الکرسی موږ تاسو وایو. د آیت الکرسی فضایل ان شاء الله په خپل ځای کې روان دي البته به موایو. خدا آیت کرسی داسې صورت ته چې څوک په یوچی شی باندې دم کی نو الله رب العزت هغه د حفاظت ملائکه مقرره او داغه بیا الله ساتنه حفاظت کوي. او بل یو حدیث کې راځي چې دې صورت لس آیاتونه دي. لس وې کدا لس آیاتونه څوک په نوی لیونی باندې دم کی نوی لیونی باندې چې نوی لیونی شوی وي او امید دی چې الله تعالی به شفا ورکړي. وې هغه لس آیاتونه کوم دي؟ وې درې آیاتونه د اولنی دي او یو آیت کرسی دا او بل اخرنی درې آیاتونه دي. دا چې سړی ولولي او ان شاء الله په لیونیانو باندې دم کې الله تعالی به شفا ورکړي. دا رنګه دې صورت ته فستات القرآن ویل کی. فستات په عربی کې خیمه ته وایي. نو په خیمه کې هر شی دنه نه خېوي په کې پټ وي. نو دا رنګه د قران کریم د ټول قران کریم علم په دې صورت کې پروت دی. دې صورت ته صورت ذروه القرآن هم وایي او سنام القرآن هم ورته وایي. سنام یا ذروه په عربی کې لوړ زیته یا بوکان تکوب ته ویل کی، د اوخ د پاسه چوي. نو لکه څنګه چې یو څاروي اوخ یا غوي پاغه کوب یا بوکان باندې خخ کاریږي او هغه سره دغه امتیاز د نور نشوي وي. نو همدغه قرآن کریم کې سورته بقره اوچت او لوړ مقام لري. دا سورت
اوس موږ خو ویل چې دا واته نمبر نازل شوی دا مخکینه صورت 5 نمبر دی نو د اسمان ناغه ډیر مخکې نازل شوی دا ډیر روسته نازل شوی دی نو دی ولې دغه پسې لیکلو په کار خدا و چې هغه 5 او هغه 6 نمبر چې اسمان نازل شوی هغه لیکلی وای نو صحابه دا کار عثمان ترهو دا کار ولې وکړلو صحابه چې دا واته نمبر صورت په 5 نمبر پسې ولیکلو نو دغه جواب دا دی چې دې صورت او دغه صورت مضامین یو شانته خبر یو شانته وي هغه صورت کې کوم مضامین بیانېږي هغه هم دي کوم دي موضوعګان یو شانته وي او دا د سیدې لکه دغه صورت تفسیر نو دی وجنا دا سورته بقره په سورته فاتحه پسې ولیکله نو دې لپاره اوس علما او ربطونه بیان کړی دي دې ترابط وای چې دیو صورت د بل صورت سره تړاو څنګه دی لکه چې زمونږ اوسه پښتو کې یو څوک خبرې کوي او یو خبره د بل سره تړاو ونه لري خلک ویلې ونه لري وې غرونه کله یو غر وې کله بل غر چې کله خبرې یو بل سره تړاو لري خلک وې دا قیمتي خبرې نو دا خدای الله کتاب دی دا خامخا د یو بل سره ارتباط لري تړاو لري دا هغه تړاو دا دی چې دې نامه کې صورت کې مونږ دا خبره کړو چې رب العالمین الله رب د پالون کې د مخلوقات دی نو دې صورت کې به الله فرمایا یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے خلکو د رب عبادت وکړئ اما غرب چې مخکې ذکر شوی چې رب العالمین دې دغه عبادت وکړي نو د رب بیان کیږي چې الله رب العزت په بنی اسرائیل باندې ډېرې مهرباني کړې وي دوی مخکې صورت کې اهدنا الصراط المستقیم مونږ ویلو چې الله موږ ته سیده لار وښایي نو په دې صورت کې الله موږ ته دا وایي چې که سیده لار غواړئ نو ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین سیده لار دا کتاب دی او دغه رنګ مخکې صورت کې د دریو ډلو بیان شوی دی نو دلته هم دماغ دریو ډلو تفصیل بیانېږي او علماء وایي چې لنډه دا چې سورۃ فاتحه دا سیده لکه اجمال او سورۃ بقره دا سیده لکه تفصیل څه مطلب یعنی هغه کې امدا خبرې سورۃ فاتحه کې په لنډ ډول بیان شوی او په سورۃ بقره کې دا پوره تفصیل سره بیانېږي خلاصه د دې سورۃ علماء ډېر خواري کړی الله دا وایي قبر کې رڼا کې وي د پاره هغه د قران کریم ډېر خدمت کړی دی نو علماء د غون قران کریم خلاصه او دا رنګ د هر سورۃ خلاصه چې په دې کې خاص خبرې چي دي کټولې سړی نه یادي کې لنډې خو یادي شي نو خلاصه د دې صورت دا ده چې دا صورت ټول په څلور برخو تقسیم شوی دی دا صورت څلور برخې دی اوله برخه دا اول آیات نه شروع کیږي او تقریبا 99 نمبر آیات پورې ده په دې اولنې برخه کې توحید الله تعالی د الله یواله بیانېږي نورې مسلې به کې دي خاصلي هدف تا دی دویمه برخه د 99 نمبر آیات نه ده تر 101 نمبر آیات پورې او په دې برخه کې اثبات د رسالت چې نبی اسلام د الله رښتینی پیغمبر دی او دا خبره منل موږ د لپاره کامیابی ده دا بیانېږي درېمه برخه د 106 شروع ده تر 254 نمبر آیات پورې او په دې کې بیان د جهاد فی سبیل الله کې یا تم ان شاء الله د طالوت او د جالوت واقعات او د سينور برازي د جهاد په اړه کې او څلورمه خبره چې دا انفاق فی سبیل الله د الله په لار کې مال لګول دي نو څلورمه برخه د دې سورته د 253 نمبر آیات نه شروع کیږي تر اخره پورې او په کې بیان د انفاق فی سبیل الله دی بیا دا اولنې برخه هر یو برخه به څلور بابونه لري نو په دې اوله برخه کې څلور بابونه دي اول باب د دې اول آیت نه شروع شوی تر 30 نمبر آیات پورې په دې اول باب کې تقریبا 15 خبرې دي 15 شپږ خبرې اوله خبره دا ده چې د دې په سر کې الله تعالی مونږ ته د قران کریم صداقت رښتینولي بیان چې دا ګوره د الله رښتینی کتاب وګڼي دې کې شک شوبه نشته لا ریب فیه دویمه خبره په دې باب کې 15 صفاتونه د مؤمنانو بیانېږي او دا غوي د دنیا او د آخرت کامیابی بیانېږي او بیا ورپسې درې ماډله منافقان بیانېږي او دا غوي د دنیا او د آخرت ناکامي بیانېږي او بیا ورپسې یو مثال الله رب العزت رسته بیانوي دا دې برخه خلاصه ده خانګوري وې دا صورت مدنی دی موږ چې مدینه منوره کې نازل شوی دی اگر چې دا صورت ډیر وختو کې نازل شوی د دې اخرانه آیات چې دی واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله علماء دا بخي د نبی اسلام په اخرنه شپه ورځو کې نازل شوی په مینا کې خو زیاته برخه په مدینه کې نازل شوی د دې سورته څخه ورته مدنی سورته وایي تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم و الله خپوی په معنا د دې حروف باندې دا الف لام میم یاد دې په شان ورسته نور سوراتونو په سر کې به ان شاء الله ځنه حروف راځي لکه طه یاسین داسې برازي دیتا په عربی کې حروف مقطعات وایي قطع په عربی کې پرې کول او غوڅول ته وایي کټ کول ته دې حروف ته حروف مقطعات ولې وایي وې ځکه ورته حروف مقطعات وایي چې دا به بیل بیل وایي یو ځای کې بینا یو بل بیل بیل وایي دا اوس ګور
لیکل خو داسې دي لکه علم او لیکل شوی دی خو ته الف بیل وای لام بیل وای میم بیل وای الف لام میم نو دې ته حروف مقطعات وای دا حروف مقطعات د قران کریم په 29 سوراتونو کې راغلي دي ټول قران کریم کې د 29 سوراتونو په سر کې د حروف مقطعات راغلي دي او بیا علما وایي چې دغه حروف مقطعات تقریبا 15 قسمه راغلي 15 قسمه څنګه وای د زونو سوراتونو په سر کې صرف یو حرف راغلی دی لکه قاف سورۃ قاف یو دی کنه قاف یا د سنور زینو کې راغلي دي زنه نون والقلم وما يسطرون د زنو سوراتونو په سر کې صرف یو حرف راغلی دی لکه نون او قاف د زنو سوراتونو په سر کې دوه د حرفونه راغلي دي لکه طه یاسین د زنو سوراتونو په سر کې به درې راغلي دي لکه الف لام میم دلته چې راغلي دي د زنو سوراتونو په سر کې به څلور راغلي دي لکه الف لام میم را او د زنو سوراتونو په سر کې به 15 حرفونه راغلي دي لکه کاف ها یا عین صاد نو دا حروف مقطعات علماء خواري کړي دا او ټول راټول کړي دي جمع کړي چې په ټول قران کریم کې تقریبا په 29 سوراتونو کې دا راغلي دي او بیا 15 قسم دي یو صرف د یو حرف والا دویم د دو حرفونو والا د درې حرفونو والا څلور والا او 15 والا مثالونه مې تاسو له خودل او د دې الفاظ چې دي ټول حروف مقطعات کې څومره ټکي راغلي دي هغه الفاظ علماء راجمع کړي دي نو هغه علماء داسې راجمع کړي الفاظ داسې دي چې نص حکیم قاطع له سر دا ټول الفاظ دي نص حکیم قاطع له سر دا علماء راجمع کړي دي نون صاد ها کاف یا میم قاف الف طا عین لام ها سین او را دا ټول حروف مقطعات دي خدا زنو سورتونو کې تکراری راغلي دي لکه الف لام میم دلته شتا سورۃ ال عمران په سر کې هم دی نو که تکراری نه ختم کو تکرار ختم کو کوم حرفونه چې به راغلي تکرار نه بغیر ټول 14 دي او سره د تکرار نه چې د ټول حروف چې دي اتاوي دي خدا حروف مقطعات چې دي د دې معنی شته او کنيشته نو ځنې مفسرین د تفسیر عالمانو چې دې معنی شته خدای معنی خوښتا خو دې په معنی باندې د الله او د رسول نه بغیر څوک نه پوي یا صرف الله پوي او یا کې دې رسول الله صلی الله علیه وسلم تم دغه وحی شوی وي ځنې علماء چې دا د سورتونو نمونه دي دا د سورتونو په سر کې راغلي د دې سورتونو نمونه دي او ځینې علماء چې نه دا د الله نمونه دي خود جمهور صحابه او د تابعینو عالمانو په دې باندې اتفاق دی چې دا یو راز دی دا حروف مقطعات یو راز دی د الله او د رسول الله ترمنځ خو وي رسول الله صلی الله علیه وسلم تم د دې بیانولو حکم نو شوی ځکه راز څوک چاته نه وای نو دیو جن نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته ویل نه دی دې معنا د نبی رسول الله ثابته نه ده بیا ځینې علماء د دې معنی کړي دي خو هغه معنی چې دي هغه ته څو غلطي ویلې شي نو صحیح ویلې شي ځکه یقیني ثابت نه دي څنګه معنی کړي دي نو ځینې علماء دا ویلي دي چې الف معنی الله لام معنی جبرئیل او میم معنی محمد صلی الله علیه وسلم یعنی دا کتاب د الله د طرف نه جبرئیل السلام محمد صلی الله علیه وسلم ته راوړی دی چې دا معنی کړي ځینې عالمانو به دا معنی کړي چې الف معنی اول لام معنی لازم میم معنی مؤمن او دې معنی دا شو چې دا کتاب د ټولو نه اول په مؤمن باندې لازم دی خو تاسو نه دا خبره وکړه چې دا معنی یقیني نه دي ځکه چې دا نه د رسول الله نه ثابت دي او نه د صحابو نه ثابت دي او څوک ورته غلط هم نشي ویل کېدی شي صحیح وي خو سي د ټولو اتفاقی معنی چې علماء کړی دا ناغه دا د الف لام میم الله خپوږي په معنی د حروف باندې اوس سوال دا پیدا کیږي چې خدا حروف چې همغه په معنی نه پويګو نو داسې ټکی د کتاب په سر کې راوړل داسې حروف او داسې توري راوړل څه فائدې لري اوس یو عام انسان چې د فزول خبره نه کوي نو الله خو به فزول خبره نه کوي د کتابونو په سر کې د سورتونو په سر کې داول راوړي دي نو داغه جواب دا دی چې دې معنا شته دی او دې کې ډېرې فائدې شته دی خو صرف مونږ پې نه پوهیږو دا زموږ کمزوري ده او دلیل څه دی خبرې دلیل دې خبرې دا دی چې کافرانو او مشرکانو به په هغه زمانه کې په قران کریم باندې او په رسول الله باندې هر قسم اعتراضونه کول نو که چېرته دا کار غلط وای نو هغه ډېر اعتراضونه کړي وای کله کې فائدہ نه وای د سورتونو سر راوړلو کې د مقطعات حروف پیدا نه وای هغه به خامخا د اعتراض کوي چې د خوشي پزول لاوړي خو چې هغه د اعتراض نه کړي نو دینه د معلومیږي چاروي کې د دستور وو په خاونو چې خلکو به د خپل خبره په شروع کې یو داسې خاص خبره کوله چې د خلکو توجه ځان ته راوړي نو توجه دراړولو لپاره د سورتونو په سر کې راوړل شي خو فائدې څه نو علماء چې فائدې دادي چې اوله خبره خدا د چې په دې باندې ایمان اورل فرض دي ایمان اورل کې څه فرض څه کدا الله طرف نه راغلي دي دویمه فائدہ دا چې په دې تلاوت کول دا عبادت دی او ثواب دی او دریمه خبره دا چې په دې کې د بنده عاجزي ده چې دې معنا باندې موږ نه پوهیږو صرف او صرف څوک پوهیږي الله پوهیږي دا فائدې دي پکې نو دې فائدو د پاره دا حروف مقطعات د قران کریم په سر کې راوړل شوي دي الف لام میم الله پوهیږي په معنا د دې حروف باندې ذالک الکتاب الله وې دغه کتاب چې لا ریب فی په دې کې هیڅ قسم شک او شبهه نشته
عالمان په پویږي ذالک دا اسم اشاره ده. اشاره خو چاته کیږي کنه نو مخ کې څوک دی چاته اشاره ده و اشاره ده هغه مخ کې سورته فاتحه کې چې ورشي صراط المستقیم ته اشاره ده. و ته چې وای چې صراط مستقیم غواړم نو بنده ته چې معنا مانځ کې صراط مستقیم غواړي نو ذالک الکتاب و دا کتاب چې دی دا صراط مستقیم دی نو اشاره ده هغه. لیکن دلته په عربی ژبه کې په عربی ګرامر کې یو سوال دی هغه دا چې ذالک کې اشاره کیږي لری ته بعید ته او قران خو لري نه دی. نو داغه جواب دا دی چې کله کله یو قریب شي تم د بعید اشاره کیږي د عزت توجنا لکه موږ تاسو کله یو کس د جمع صيغه استعمالو مهرباني وکړئ تاسو کې نه د عزت وي دا د عزت توجنا راشي. الله فرمایي ذالک الکتاب و دا کتاب چې دی الکتاب کې الف لام راغلي او الف لام چې کوم خبره کړه شنو مراد نه کامل کتاب دی یعنی دا قران کریم یو کامل کتاب دی چې هیڅ نیمګړتیا بکی نشتا او په هر مضمون کې پورا دی. لا ریب فی په دې کتاب کې هیڅ قسم شک او شبهه نشته دی. دلته سوال پیدا کیږي سوال دا دی چې الله وجه په دې کې شک شبهه نشته خو موږ ګورو په دې دنیا کې بشمار خلک دي چې هغه په دې کې شکونه کوي کافران مشرکان منافقان هغه کې شکونه کوي کنه الله وجه شک پکې نشته. نو داغه جواب دا دی چې الله چې وجه شک پکې نشته دې مطلب دا دی چې حقیقت کې شک پکې نشته او کوم خلک چې شکونه پکې کوي هغه د غوي کمزوري ده. دې داسې مثال دی لکه اوس موږ تاسو ګورو چې لمر راختلې ده رڼا کړې ده روخانه لمر راختلې او یو سړی سترګې پټې کې بسترګو وډوندوي او هغه چې لمر نه راختلې زه خو نه ګورم. نو اوس موږ ګورو چې لمر راختلې ده خو هغه چې زه نه ګورم او لمر نه راختلې نو دا دغه کمزوري ده. نو قران کریم کې شک او شبهه نشته دی چې کوم خلک شکونه او شبهه پکې کوي نو هغه دغه ذهني کمزوري ده. قران کریم د شک او شبهه نه پاک دی. الله فرمایي ذالک الکتاب او دا کتاب چې دی لا ریب فی په دې کې هیڅ قسم شک او شبهه نشته دی. هدن للمتقین الله ودا کتاب هدایت ته د پاره د پرهیزګارانو. دلته یو سوال لذي هغه سوال دا دی چې دا کتاب خو الله د ټولې دنیا لپاره هدایت را لګلې هر انسان لپاره کې هدایت دی. خو دې آیات نه معلومیږي چې صرف متقینو د پاره په هدایت دی. دا څنګه چل دی نور زینو کې للعالمین د ټول عالم د پاره هدایت خودل شوی او دلته وایي چې هدل للمتقین دا صرف پرهیزګارانو د پاره هدایت دی. نو دا غي جواب دا دی چې یو عام هدایت دی او یو هدایت نافعه فائدمن هدایت دی. نو قران کریم په عام ډول باندې ټول خلکو د پاره هدایت دی لیکن فائدہ چاته رسیږي ته نه فائدہ متقینو ته رسیږي. فائدمن هدایت چې دی هغه صرف د متقینو د پاره دی. نور عمومي هدایت خور چا د پاره دی لیکن فائدمن هدایت چې دی هغه د متقینو د پاره دی. علما وایي چې هدایت تقریبا په درې قسمه دی. و یو هدایت چې دی هغه هدایت چې هغه عام دی بالکل عام دی ټول کائنات ته الله ورکړی دی لار خوونه هدایت خو معنا لار خوونه ده و هغه ټول کائنات ته الله ورکړی کوم دی و هغه دا چې هر مخلوق چې الله پیدا کړي هغه ته د خوراک او اسقاق او د ژوند تیرولو طریقه الله ورخی د ټول مخلوقاتو ته خودري و حتی چې کوم او تاسو چیرته د چرګ لاندې د بتی یا د مرغاوي اگې کیدو او دغه بچی راوځي هغه خپل مور لیدلم نیوي خو هغه چې راغټ شي او بوته کوزي او بو کې لږی د چرګ بچی پوچا ګرځي. نو دا هدایت او لارښوونه چا کړی دا د الله کړی دا هر شي د خپل لار خو دلې دا دې تم هدایت ویل کی خدا هدایت په عام معنا باندې دی دا ټول مخلوقات ته شامل دي. دویم هدایت چې هغه د دین له خاص دی چې هغه خپل رب پیژندل دي خپل خالق او مالک پیژندل دي. دا هدایت به الله صرف مسلمانانو ته کړی مؤمنانو ته. دریم قسم بیا بل هدایت چې هغه ته اخص الخاص د خاصونه خاص هدایت دی چې هغه الله رب العزت صرف متقینو د پاره او انبیاء علیهم السلام د پاره کړی دی. نو الله فرمایي هدل للمتقین و دا کتاب هدایت او لارښوونه ده د پاره د پرهیزګارانو. اوس پرهیزګاران څوک دي؟ هر سړی وایي نیک سړی ما هیڅ چا ځان ته بد نه دی ویلي. نو الله رب العزت موږ ته معرفي کوي الله موږ ته ښایي چې ګوره پرهیزګار دي خلکو ته وایي. اول الذين پرهیزګاران هغه خلک دي یؤمنون بالغیب چې هغه ایمان لري په غیب باندې چې الله یې نه دی لیدلی قیامت یې نه دی لیدلی مرګ لا مونږ نه دی لیدلی حساب کتاب مونږ نه دی لیدلی پیغمبر مونږ نه دی لیدلی ټول باندې زموږ باور دی ته ایمان وایي. خو دلته د ایمان معنا واورئ د ایمان تعریف ځکه چې وروسته بیا ډېر راځي هر وخت خو بیا د ویلو موقع نه وي. نو علما وایي چې ایمان په لغت کې څوک د چا د شر نه پامن کې کېدلو ته وایي لکه یو سړی چې د چا د شر نه پامن کې شي دې ته ایمان وایي. یا د چا په خبره باندې بغیر د قتلو نه باور کول یو څوک د قتل نه دی او ته وایي چې دا داسې دی نو بس دا چې دې ته ایمان وایي. او کوم شی موږ تاسو ګورو یقین پیو کوي ته ایمان نه وایي. لکه د مثال په تور موږ تاسو ګورو دی ونه پانی شنی دي سر ګره تخکاری
اوس کدی باندې د شینواری باندې موږ باور کو دا ایمان نه دی ځکه ایمان خو غیب خبرو ته وایي په مشاهده کې چې کوم شی موږ ګورو هغه ته ایمان نه ویل کیږي ایمان دی ته وایي چې یو شی موږ لیدل نه دی یو څوک راته خبر راوړي چې پلانې کار داسې دی او موږ باور پیو کو دې څه وایي ایمان وایي او په اصطلاح د شریعت کې د رسول په خبره باندې د پیغمبر په خبره باندې بغیر د قتلنا بغیر د مشاهده نه هغه باندې باور کول او یقین کول دې ته څه وایي دې ایمان وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېرې خبرې کړې دي خو موږ لا کتلې نه دي خو زمونږ په باور دی د ټولو نه هم خبره موږ دا کړې چې قیامت شته حساب کتاب شته موږ یې منو دا په دنیا کې د ډېرو کارونو موږ پرهیز کوو هم دی وجنه چې قیامت حساب کتاب دی او ډېر تکلیفونه برداشت کوو روزي نیسو منځونه کوو هم دی وجنه چې حساب کتاب دی کدا نوي کدا باور زمونږ نوي نه به دي ته څه ضرورت دی اگر چې زمونږ اوسه مسلمانانو کې ډېر د سیناپوی خلک شته چې هغه دا یقین نه لري مسلمان ځان ته په دې باور نه لري خو بیا مونږ روزه کې ستړی دی غریب دا مونږ روزه نه قبليږي لکه ډېر خلک داسې وایي وای مړه آخرت نه څوک راغلي دي ځینې خلک داسې وایي وای دا پیسې دي دا ما ترا کا بیا آخرت کرانه غواړه نو دې خلکو په آخرت باور نشته او چا چې په آخرت باندې باور نه نو مونږ روزه هیڅ قبول نه ده پس ځان ستړی کوي نو الله فرمایي الذين مؤمنون خلق دي يؤمنون بالغيب چې هغه ایمان راوړي په غیب باندې اوس غیب چې شته وایي نو غیب دی ته وایي چې یو شی زمونږ استادو د خواصو نه پټ وي زمونږ استادو د اسبابو نه پټ وي په سترګو لیدې نشو په غوږونو اورېدې نشو په ژبه څکلې نشو په پوزې بوی کولې نشو په لاس یې رانیولې نشو دې ته غیب وایي او په عقل ظاهرا نه معلومیږي دې ته غیب وایي نو په غیب باندې ایمان لرل موږ نه الله غواړي هغه دا پوخا د مشرانو ته پته وي چې دا دهریان چې پیدا شوي هغوی به دا خبره کوله چې الله نشته الیاذ بالله ولې و دا دومره وخت تیر شو نه الله چا ولیدلو نه خبره واورېدله او نه ښونه بده نو مخکې موږ دا خبره وکړه چې کله ته یو شی وګوري بیا هغې ته ایمان نه وایي خو بیا مشاهده ده خو بیا څوک مني موږ نه الله د غیب ایمان غواړي نو الله رب العزت موږ کتلی نه دی خو د قدرتونو نه یې پېژنو چې الله شته دی او ایمان مو پرې دی ورباندې دی ښه نو غیب دی ته وایي چې بغیر د مشاهدې نه او بغیر د قتلو نه د خواص خمسو نه هغه ته په هغې باندې باور وکړي او دلته قرآن کریم کې د غیب نه مراد ټول هغه څیزونه دي چې نبي علیه السلام موږ ته د هغې خبر راکړی لکه جنت شو دوزخ شو قیامت شو او داسې نور دې ټولو باندې زموږ ستاسو باور دی په دې باندې ایمان راوړل فرض دي خو هر هغه شی چې د پیغمبر نه په یقیني ډول موږ ته ثابت شوی وي په سند کې کومه کمزوري نه وي هغې باندې ایمان راوړل فرض دي اب خامخا منی کستا کلمه نیو کنه منی ته به منی دې ته ایمان وای نو الله فرمایي الذين مؤمنون خلق دي يؤمنون بالغيب چې ایمان لري په غیب او خبرو باندې چې لیدلی نه دي ويقيمون الصلاه او بل چې هغه قائموي منځ دا به ان شاء الله موږ تاسو ته تقریبا قران کریم کې 350 سره راشي چې الله وي چې منځ کوي خواجيبه خبره به کې دا چې الله د سينوي چې منځ وکي بلکې الله د سينوي چې منځ قائم کوي وې دا ولې داسې وای ځکه چې یو د یو شي کول دي او بل د یو شي قائمول دي دا دوه جدا خبرې دي کول دي ته وایي چې صرف ځان ته اخلاص کا چر څنګه یې ځان ته اخلاص او قائمول دي ته وایي چې سم منځو کې سم خاصه منځ څنګه دی وایي سم منځ دي ته وایي چې څومره شرطونه د مانځري څومره ارکان د مانځري چې هغه ټول په ځای باندې راوړي او په جمع سره وکي او په خپل وخت باندې وکي دې ته قائمول وایي او که یو سړی 3 وخت منځ کې 2 وخت نه کوي یا 3 وخت کوي او 4 وخت کوي یو وخت نه کوي دا د مانځ کې عام نه دی یا کوي خو په جمع سره نه کوي یا کوي خو شرطونه به کې پورا کینا دا د مانځ قیام نه دی ځکه قیام درېدل ته وایي او درېدل الته کې سړی روغ وي نو چې تا مونږ مات ګډ ک نو بیا خو هغه درېدې نشي نو ځکه الله فرمایي ويقيمون الصلاه او چې پابندۍ سره کوي مونږ همیشه والے په مانځ باندې کوي و مما او زنه د هغه مال نه رزقناهم الله چې مونږ دوی ته ورکړی ينفقون د الله په لار کې لګوي د الله په لار کې مصرف کوي دا دویم صفت شو ادریم صفت اول صفت په غیب او باور لرل ایمان لرل دویم مونږ کول او دریم کوم مال چې الله ورکړی دغه کې زکات او خیرات ورکول دلته علما وایي چې ومن ما کې دا من د پاره د تبعیض دی تبعیض دا معنا چې الله دا مهرباني کړې د ټول مال موږ نه دی غوښته د نه دی ویلي چې ټول مال د الله په نوم لګوي حتی چې نبی له سلام ځنې صحابه د ټول مال نه لګولو نه منع کړی دي ټول مال د الله په نوم نه لګي وای د بچانو ته بچی کوي کډیر د لوی اعظم والا هغه پریخي دي لکه ابوبکر صدیق رحمه هغه ټول مال د الله په نوم لګولای خو دا غیر لاندې درجو کې کوم خلک دي هغه ته نبی اسلام ویلي چې نه مکه داسې کار ټول مال د الله په نوم باندې نه لګي ځکه بیا بدر پسې بچیان خزه خیره کوي نو ټول مال موږ الله نه غواړي بعضی حصہ غواړي بعضی حصہ لږ را غواړي زکات کې څومره را غواړي نو 40 کې یو روپے را غواړي یا مثال په لاسو کې ومن غواړي دا موږ نه غواړي یا مثال په 40 وضو کې یو پس غواړي نو ټول را نه غوښته حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
او کله چې د قیامت پر ورځ باندې یو سړی د بے اندازي سختي سره مخامخ شي، یو مجرم ګناهګار، و الله ورته بنده څنګه چل دی، او هغه ډیره سختی ده، و دې سختي نه خلاصېدو د پاره چشته تیاری کدي سختي نه ځان خلاص کی څومره آماده ای، و هغه وی چې الله کدا دنیا څومره د سرو زرو د دامات سره سرو زرو ډکه وي، نو دینم تیرو مخ دې نه خلاص شوی وي، و الله ورته بنده ډیر دروغجن دی، ته اوس وای چې د ټولي دنیا د سرو زرو نه تیرې دلما ما درنه په سرویختو کې ور په غوښتي ونه دا ورکوله، ته سرویختو کې ونه ورکوله زکات نه ورکاو، اوس څنګه وي چې ټولي دنیا ورکاو، وشتنه دې ځکه ورکړي. نو یو خبر الله فرمایي او مما او دا غمالنا رزقناهم الله چې ما ورکړي دی. دیمه خبر دلته رزقناهم د متکلم صيغه ده. علماء دې مطلب دا دی چې هر څومره مال الله درکړلو دا کمال نه غړي، خپل کمال باندې غړي چې دا ما غټلې. ډېر خلک داسې دي چې هغه وي خپل کمال غړي چې دا زه د تکړه پیسې مې غټلې، الله وینا دا مال درکړي دی. وې دلیل څه دی؟ وې دلیل دا دی چې تا نه ډېر تعلیم یافته خلک شته، تا نه ډېر کارنده خلک شته، تا نه ډېر خيار خلک شته، خو هغه سره دا مال نشته تاسو سره شته، نو دا وګڼئ چې دا د چا طرف نه دی؟ الله طرف. موږ تاسو ګورو ډېر خلک داسې شته چې هغه سره منشین نیولې دي، منشین تعلیم یافته دي، هغه مالکان به هیڅ نه پوي، خو الله مال ورکړي دي. او کله کله داسې دي چې دا موږ تاسو ګورو دا مزدوران سحر نه تر ماښامه پورې کار کوي، او یو کس بیغه خپل دفتر کې یخ پکې تم لاستی دوه هغه ته لډیر ورکې دي نه ورکې، نو دا پیسې ورکول د الله طرف نه دي، مال ورکول د الله طرف نه دي، چاله لګ ورکې چاله ډیر، دا چا کمال نه دی. قارون چې وو قارون دا داوا کوله چې دا پیسې چې دي دا ما په خپل کمال ګټې دي، نو الله رب العزت غار کړلو، نو وې دا مال په خپل کمال نه غني بلکې دا به الله فضل غني. الله او مما وسنه دا غمال نه رزقناهم چې موږ ورکړې دوی ته ينفقون د الله بلار کې مصرف کيم، یعنی زکات، سرسایا، قربانی او دا سنور صدقات دا ټول پکې راغلل چې دا ټول د الله په نوم باندې کوي. الله فرمایي والذین او مؤمنان هغه کسان دي یؤمنون چې ایمان او باور لري بما پاک کتاب باندې انزل الیک چې پیغمبر ته تراغلې دي. علما وایي د نبی رسول الله په زمانه کې مسلمانان په دوه قسمه وو، یو هغه خلکو چې پوخا کافران مشرکان نه پویدل، یو هغه خلکو چې مخکې اهلی کتابو يهود او نصارو هغه ایمانونه راوړل. نو دی آیات کې دوړو طرف ته اشاره شوې ده. اول کې الله وایي والذین هغه کسان یؤمنون چې ایمان راوړي بما پاک کتاب باندې انزل الیک چې تا ته نازل شوی دی، وما انزل من قبلک او چې تا نه مخکې نازل شوی دی، یعنی په ټول اسماني کتابونو ایمان لري. نو دا د اهلی کتاب شو، وبالآخرة هم یوقنون دا د عام مؤمنانو شو. الله فرمایل والذین مؤمنان کسان یؤمنون چې هغه ایمان لري بما پاک کتاب باندې انزل چې را لګل شوی دی الیک تا ته پیغمبران، وما پاک کتابونو ایمان لري انزل من قبلک چې تا نه مخکې راغلي دي چې هغه تورات، انجیل او زبور دي. دې خبره باندې ځان پوي کوي چې زمونږ استادو په دین کې د پوخانه آسماني کتابونو منل ضروری دي، تورات، انجیل، زبور، هغه باندې زمونږ ایمان فرض دی، هغه د الله حق کتابونه. خو ډېر خلک په دین نه پوي چې حق کتابونه نه بیا عمل په ول نه کو، نه دی باندې ځان په کول پکار دي چې ایمان موږ په داس ایمان په لرو چې هغه وخت کې چې د الله طرف نه راغلی دا بالکل حق، خو روسته د دوه خبرو د وجه نه موږ اوس په عمل نه کوو. یو دا چې هغه منسوخ شو، چې قران الله راولي ګل هغه منسوخ شو او په منسوخ باندې عمل کول منع دي. یو دویم دا چې هغه کې تحریف شوی، تحریف هغه کې هغه زمانو عالمانو مولایانو ځان غوتی والی د ځان خبرې پکې لیکلي دي، به اعتبار شوی دي، نو دیو جن اوس په هغه باندې عمل نه کوو، منسوخ دي او منحرف دي، تحریف شوی دي، نو دیو جن عمل پې نه کوو. او دا منو په دې زموږ ایمان دی چې هغه څلور وړ کتابونه چې الله په خپل زمانه کې را لګیلی وو حق او رښتیو. الله فرمایي والذین واکسان یؤمنون چې ایمان لري بما پاک کتابونه انزل چې را لګل شوی الیک تا ته، او ما پاک کتابونه ایمان لري انزل من قبلک چې تا نه مخکې راغلي دي. علما وایي و اهل کتاب حدیث کې راغلي بخاری شریف کې مستنورو کې وې کله چې یو سړی په بخاری دین باندې وي، لکه مخکې يهودي دی یا عیسوي دی نصرانی دی او بیا مسلمان شو، نو حدیث کې راځي دی کس الله دو چندا اجر ورکړي. او یو هغه کس چې یو غلام دی چا سره، مزدور دی چا سره، هغه د مزدور حکم سی ادا کوي او د الله حکم سی ادا کوي، د تم الله دو چندا اجر ورکړي. او دریم هغه کس چې هغه سره وینځوي او وینځ آزاد کی او بیا سره نکاح وکي، دې ته الله د درې کسانو د دو چندا اجر ورکړي. اول هغه سړی چې مخکې اهلی کتاب بیا مسلمان شو، دویم هغه کس چې هغه د الله حکم پورا ادا کوي او د مالک حکم پورا ادا کوي، دریم هغه کس چې دغه وینځ او آزاد کړل او بیا سره نکاح وکړل، دل دو چندا اجر لري. نو اوس علما وایي چې اهلی کتاب له دو چندا اجر ولې دی، وای دا څه کوي چې د بخاری دین باندې چې عمل کړي دغه اجر هم الله ورکړي، او چې مسلمان شو د رسول دین اجر هم الله ورکړي، دو چندا اجر الله تعالی ورکړي. او مالک سره چې کوم سړی کار کوي، نو هغه چې د مالک حق ادا کوي دام د الله حکم دی، ځکه مالک سره دوکه نه کوي.
او چې د الله حکم ادا کوي دا هم د الله حکم دی نو چند اجر الله ورکوي او چا سره چې وینځي آزادي کی او بیا نکاح کوي هغه د چند حکم داسې دی چې وینځ امدسي بغیر د نکاح ناجایز ده خو چې یو سړی دومره نیکیو کی چې هغه آزاد کی او بیا وینځ چې آزاد شي به څوک نه کوي ځکه بیا خلک وایي چې دا د وینځ ځامن دی بیا خلک ورپورې هغه کوي خو چې دې تم غاړه کی دی وینځ سره نکاح کوي نو ته والله د چند اجر ورکوي په دې آیات کې یو بل خبره اشاره ده چې هغه ته مسله د ختم نبوت وایي هغه داسې چې زمونږ استاد پیغمبر اخرنۍ پیغمبر زمونږ استاد د قران کریم اخرنۍ کتاب د دې وروسته نور دنیا ته بل پیغمبر راځي او د دې وروسته نور بل کتاب راځي دې دلیل څه دی دلیل د آیات دی څنګه دی آیات کې الله فرمایي چې مسلمانان هغه خلک دي چې په دې کتاب ایمان لري دغه وخت کتابونه باندې ایمان لري لیکن دی ونه چې دې وروسته کتابونه باندې ایمان لري کچې د دې وروسته بل پیغمبر راتللی بل کتاب راتللی بیا په کارو چې من بعده ویلې وای خو دې نه معلومه چې بل پیغمبر نشته او ما په کتابونه انزل چراله غره شوی دې من قبل کا تا نو مخکې پاغي ایمان لري دا سیکان چې کوم دي سیکان هغه الله منی رسول الله منی چې دا پیغمبرو خو هغه خپل پیغمبر ګورو نانک منی نو موږ ورته په دې وجه کافر وایو چې زموږ د نبی رسول الله رسول پیغمبر دنیا ته ناراضي الله فرمایي او بالآخرته هم یوقنون او په ورځ د آخرت باندې دوی یقین لري اوس مسله دا ده چې پاس خوراک لل چې په غیب باندې ایمان لري په غیب کې خدای آخرت هم راغی په غیب کې آخرت هم چې موږ لیدل نه دی نو اوس دا دویم ځلی راوړو ته څه ضرورت و چې او بالآخرته هم یوقنون بیا راوړ دا وجه څه وې دي کې اشاره د اهمیت د دې خبره ته چې دا ډېر اهمه عقیده د قیامت عقیده وې ولې اهمه ده وې دا ځکه اهمه عقیده ده چې کله چې په قیامت باندې چا عقیده برابر شي ټول امرونه به جوړي ټول امرونه حق به د شپې تور تیار کی وي که خلکو تخکاره وي که خلکو نه پټ وي هر ځای کې چې وي بیا غلط کار نه کوي ولې هغه چې بس قیامت را روان دی کنه رسول حساب کتاب کې نو وې ځکه په دې باندې قران کریم ډیر زیات زور راوړی د قیامت په عقیده باندې او اخر کې دا خبره جدا بیان کړی دا او به الله فرمایي او بالآخرته پورز د آخرت باندې هم یقینون چې دوی یقین لري قیامت آخرت هم وي د قیامت ډیر نمونه دي آخرت ورته ولې وایي ځکه هر ورځ چې لمر پریوزي سبا بیا راخیږي پریوزي بیا راخیږي لیکن د قیامت پورز باندې چې کله لمر د بره طرف راوخیږي بیا بل ورځ نشته دی ځکه ورته اخیری ورځ وایي او بالآخرته پورز د آخرت باندې هم یقینون چې دوی یقین کوي اوس دا 15 صفاتونه د آیات کې الله تعالی بیان کړی دی سورته اول چې په غیب ایمان لري دویم چې مونږ کوي دریم چې زکات ورکوي څلورم چې پاسماني کتابونه ایمان لري پنځم چې په آخرت ایمان لري خو دا 15 کار چې څوک کی نو د لپاره بچوي نو وې د دنیا او کامیابی او د آخرت کامیابی دواړه په برخه شوا څنګه الله فرمایي اولایک دا کسان چې دی اعلی هدن دوی په هدایت او په سملار شو مې ربهم طرف دربنا دنیا کې دي سملاړل منګو تاسو ګورو الله دې منګو تاسو وساتي خدای څخه خلک شتا چې ژوند پوری تنګ دي ژوند پوری دا سیمه چې غریب نه دي هر څه وسره شته د ژوند پوری تنګ دي ولې هدایت ورسره نشته لکه کتا سو به چرته دا خبرونه واوري په دې امریکا کې اروپا کې په دې ملکونو کې چې ډیر د خلک شته چې هغه هر قسم ګناه کوي خزري خپي او ډیر خلکو خودکشیانی کړی دي ځانونه مړ کوي ولې هدایت ورسره نشته نو دلته الله وایي چې څوک چې دا 15 صفاتونه ځان کې راولي نو هغه ته الله دا نعمت ور نصیب کړي چې هدایت په قسمت کې شي هدایت گمراه کیږي بنا الله اولئک دا کسان الله هدن په هدایت کې مې ربهم طرف دربنا و اولئک او دا کسان چې دي هم المفلحون دوی کامیاب دي په آخرت کې نو دنیا کې په سملا روان دي آخرت کې کامیاب نور سړی څه غواړي چې دا 15 صفاتونه ځان کې راولي الحمدلله دا صفاتونه هم موږ تاسو کې سنت شتا خو کمزوري بوي چې دا مضبوط کو په غیب باندې ایمان لرل دې سره پرسان باندې خو تجربه وکړو چې رښتیا زما په غیب ایمان شته او غنښت او دا تجربه په ګټه او په تاوان کې کله نه کله چې د سوي چې اوسې کې موږ تاسو تاوان وي او خو پویږو چې دې کې تاوان دی خو ځا آخرت شته دی بس په دې باندې زموږ باور دی او کته وای چې نه آخرت بخپل کار کوي هم دا اوس ګټه کومه نو بیا د آخرت باور نشته تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله حائب ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون خطر دې پوری د مسلمانانو مؤمنانو بیان ختم شو دا غوي 15 صفاتونه د دنیا او د آخرت نتیجه بیان شو اوس یو بل ډول الله رب العزت بیانوي چې هغه ته کافرانو ویل کی د کافرانو دا بیان صرف 2 آیتونو کې الله کړی دی دا ولی
وې ځکه چې یو طرف ته کافران ارڅوک پیژني چې مسلمانانو پیژني او دویم دا چې کافران د عزت خلک هم نه دي چې د عزت توجه نه ډیر بیان وشي مسلمانانو بیان ذکر ډیر وایتونه کې وشو چې هغه د عزت خاوندان دي او دا چې وو د عزت خاوندان هم نه دي او دویم دا چې دوی هر څوک پیژني دې په سیرو سره منافقانو بیان راوند ډیر وایتونه کې ځکه هغه څوک پیژني نه هغه الله واضح کړی دي الله فرمایي ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافران دي اوس کفر جشتوي علماء کفر په لغت کې پټول توایي او په شریعت کې په کوم شیانو باندې چې ایمان اورل فرض دي او داغه نه څوک انکار وکي لکه مثال په الله ایمان په ملائکه ایمان په کتابونو ایمان په آخرت او په خیر او شر ایمان دین چې څوک انکار وکي ته کفر وایي په عربی کې دیکان تم کله کله کفار وایي ولې ځکه هغه دانه پټي کفر معنا پټول دي د کافر تم کافر څه کوي چې د الله نعمتونه پټي د باندې چاله کوم نعمتونه کړی هغه نسترګي پټي ځکه ورته کافر وایي او بیا علماء وایي چې کفر تقریبا څلور قسمه دي څلور قسمه کفر دی یو تا کفر انکار وایي چې هغه نه منم بس یو شی نه منم نه الله منم او نه آخرت منم او هیڅ شي نشته اعوذ بالله لکه د پوخانه دهریانو باندې څه خبر کول چې نشته سي لګي وای دا زړه خلک دي زړی خبرې کوي دا نشته دی نو یو دی ته کفر انکار وایي دویم چې دی هغه پسې دی کفر جهود دی جهود انکار ته وایي هغه داسي چې هغه الله پیژني خو اقرار نه کوي الله تعالی نعمتونه پیژني لکه يهودو پیغمبر اسلام پیژندر ته پیژندل خو اقرار نه کاو دریم قسم چې دی هغه کفر عناد دی کفر عناد دی ته وایي چې الله پیژني هم اقرار هم کوي خو دین نه مني لکه ابو طالب د نبی اسلام ترو هغه الله پیژندلو د نبی اسلام پیغمبري پیژندلا اقرار هم کاو او دا سیویل چې وراره وستا پیغمبري دا دومره حق معلومیږي لکه د اسمان کې چنمر زليږي خو منره نش وی ولی بیا ورپسې د مکی خلک خاندي چې دوزخ نه وړا شو نو دې ته کفر عناد وایي او څلورم قسم چې دی هغه کفر نفاق دی کفر نفاق دی ته وایي چې یو سړی خپويږي اقرارم کوي عملم کوي خو پورا باور یې پینوي لکه منافقان هغه منافقانو د نبی اسلام سره jihad کې برخه اخستامون زم کا او روزه هر څه کول خو باور یې پیناو نو دې ته به کفر نفاق وایي او کله کله زموږ ساسو دین کې ډیر لوی ګناهونه تم کفر ویل شوی دی اگر چا کفر نه دی هغه ته کفر دونه کفرین وایي لکه مثال بتاور باندې د موږ پر خدای ته کله کفر ویل شوی دی کله د سينور ته الله فرمایي ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافران دي سواء علیهم برابر خبره ده پاغي باندې انذرتهم کتاوی وډار کیم ام لم تنذرهم او کاو ونډار کې لا ایمنون غو ایمان نه راوړي اے نبی اسلام تعالی وای کوم خلک چې کافران دي هغه ته وډار کې کوی نه ډار کې ایمان نه راوړي اوس دلته یو سوال پیدا کی سوال دا پیدا کی چې ایمان نه راوړي نو بیا بیان ته ضرورت دی پیغمبر اسلام ورته بیانونه ولې کول دا دومره تکلیفونه ولې وستل خاصی ایمان نه راوړي کړه نو داغه جواب دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم نصیحت کار د نبی اسلام نصیحت او موږ تاسو ته دا خبره ده چې ته بدانه وای چې دا پلان سره ایمان نه راوړي ستا کار وظیفه نصیحت ته نصیحت او خیر خوایي کوا که څوک ایمان راوړي او کله راوړي ستا کار سره وظیفه هم دا ده چې ته بنس خیر خوایي کوي نو مطلب دا دی چې د ناصح د پاره د هغه هدایت ضروری نه دی بلکې هر وخت هغه د پردا پیدا ورکې زه اوس مثال چاته دعوت ورکوما کاغه منیو کنه ما ته پیدا رسي کړه کاغه ته پیدا رسیږي کنه ما ته پیدا رسیږي دا یو دویمه مسله دا ده چې دا چې وای چې ایمان نه راوړي سوال دا پیدا کی چې ډیرو کافرانو خو به ایمان نه وړ کنه ډیرو خلکو به ایمان نه وړ دلته الله چې ایمان نه راوړي نو دا غي جواب دا دی چې هغه ځنې خاص کافرانو چې هغه صرف الله تعالی معلوم الله ته معلوم چې هغه ایمان نه راوړي هغه بیا رانه وړ نو موږ تاسو ته دا حکم دی چې هر وخت د دین خبره خلکو ته کوا کو څوک منیو کنه منی ځکه دا نه منلو له خطا ته نشته دی کې دې شی څوک الله په مهربان کی نو الله فرمایي و ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافران دي نو سواء علیهم برابر خبره ده پاغي باندې انذرتهم کتاوی وډار کی املم تنذرهم او کوی نه ډار کی لا ایمنون ایمان نه راوړي ها نو مطلب دا چې دعوت مپرې دا دعوت کوا نو یک کافر ته پیدا نه رسیږي نو تا ته مبلغ ته پیدا رسیږي چې تبلیغ وکړي خوس وجه الله بیان چې د ایمان ولې نه راوړي الله وجه دا ختم الله علی قلوبهم الله مهر لګولې دا غوي پسړونو باندې وعلى سمهم دا غوي په غوګونو باندې وعلى ابصارهم او دا غوي په سترګو باندې شاوتن پردیدیم ولهم موجود پر عذاب عظیم لوی عذاب دیم اوس د سوال پیدا کیږي او دا سوالونه مخکې ډیر شوي دي چې خکله چې الله تعالی د کافرانو په ځړ باندې مهر ولګاو به دوزخ ته ولې به دا خو الله ظلم نه کوي دا څنګه د شکار دی نو دا غي جواب دا دی چې ګوره یو د یو شی پیدا کول دي او یو د یو شی استعمالول دي دا دواړه جدا خبرې دي الله کده مثال په تور باندې زموږ اوسه په دی وطن کې دا کلشینکوف ټوپک چې دا یو روسي جوړ کړی دی هغه سړی ډېر وخت پورې ژوندې مو اوس مړ شو نو هغه کلشینکوف دا حکومت ټوپک جوړ کړی دی خو دا ټوپک چې اوس سره واخله موزه سړی پیو منم دا زما جرم دی کړه هغه دی جوړ کړی خو هغه دی او سړی خو ما په مړ
نو دغه رنګ الله رب العزت دا مهر پیدا کړی دی خو د مهر استعمالونکو څوک دی بنده دی څنګه بنده دی هغه داسې دی چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله چې یو بنده یو ګناه وکړي وای دغه په سر باندې تور داغ ولګي کاغه سره توبه وباسي تور داغ الله صفا کی او کاغه سره توبه نه وباسي دا تور داغ پورورو زیتیږي ټول زړه تور شي چې تور شي دې ته بیا مهر وای اوس مسله دا ده چې دا سړی چې ګناه کوي او زړه توريږي دا د سړي کار دی کړه الله دا خود کړی دي خو بیا سوال دا پیدا کیږي چې نسبت الله ته ولې شوی دی نو نسبت الله ته ځکه شوی دی چې پیدا کون کې خالق داري شي څوک دی الله دی نو الله ته کې نسبت شوی دی پیدایش ته وجه نه شوی دی او بنده ته چې نسبت کیږي دا د کار او کسب د وجه نه چې کسب ادا کوي الله فرمایي ختم الله مهر لګولې علی قلوبهم ندوی په زړونو باندې وعلى سمعهم ندوی په غوږونو باندې وعلى ابصارهم او ندوی په سترګو باندې شاوتن پردي دي ګوره ابصار کله کله د عقل په معنا باندې راځي یعنی پاک دي پردي دي دوی پاک کارمانه پردي دي ولهم موجود پر عذاب عظیم الله ویلی عذابون دي داسې خلکو د پاره چې کافران دي لوی عذاب چې الله ورکه کافر ته ورکه ځکه مسلمان ته عذاب شته د ګناه په وجه باندې خو هغه د شرمولو د پاره نه دی بلکې هغه د پاکولو د پاره چې ګناه نه د انسان شي پاک شي او بیا جنت ته راشي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين تر دې پورې دوړلې بیان شو چې و د مسلمانانو ډله وا هغه 5 آیتونو کې 5 صفاتونه او داوی د دنیا او د آخرت کامیابی بیان شو دوی مډاله د کافرانو په 2 آیتونو کې او داوی بیان وشو داوی د دنیا او د آخرت ناکامي بیان شو اوس درې مډاله بیانېږي درې مډاله چې دا د منافقانو ده خدا د منافقانو ډله چې د دې آیات بیان تقریبا 14 آیتونو کې کیږي 14 وای دا ولې وای دا ځکه چې منافق په ظاهر ځان مسلمان ښکارا کوي خلق په دوکه کیږي انسانان په دوکه کیږي نو الله یې خو وضاحت کړی دی پر چې خلق په دوکه نشي او چې خلق یې خو پیژني دا منافقانو بیان ډیرو زیات آیتونو کې شوی دی خانو منافقان علما وایي چې په 3 قسمه منافقان په 3 قسم دي یو منافق هغه دی چې حق او باطل ورته دواړه یو شان ښکاري حق او باطل ورته دواړه یو شان ښکاري وای مړه موږ تاسو کې ډېر خلک وایي زما وایي سره څه کار دی خو زما خپل کار په کې رواني که کافر کو مسلمانې زې څه کوم ډېر خلک دي هغه وایي زې څه کوم دي سره څه کار نشته که څوک کافر کو څوک مسلمان زما څه کار دی زما خپل چې دنیا او کار مچلي دا منافق دی انسان چې دې څه کار سره نشته دویم قسم چې دی هغه منافق دی چې په زړه کې مطلق کافر دی په خله مسلمان او دا ولې داسې کې د ډار د وجنه په زړه کې هیڅ شی باندې باور نشته په خله نیک اعمال کوي خلکو سره شرمېږي دریم بیا د دې سرچفه منافق دی هغه دا چې په زړه کې کامل مسلمان دی خو ظاهري عملونه د منافقانو دي لکه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د منافق څلور نښې دي یو چې سره وعده وکي وعده خلافي کوي بل چې څوک سره امانت کوي امانت کی خیانت کوي بل چې کله چا سره خبرې کې دروغ وایي او بل چې چا سره جنگ راشي کانسل کوي نو دې تبع عملی منافق وایي دا په سره مؤمن دی خو عمل د منافقانو په شان دی نو یو هغه منافقان چې هغه خو بد دواړه یو شان دي زمونږ ډېر داسې مسلمانان شته چې د مسلمانانو په ټولنه کې د مسلمانانو په جمع کې دي خو هغه په دې هیڅ باور نه کوي چې دا ګوندي دا ګناه ده او دا ثواب دی وایي کوي بر خپل کار کوي زه څه کوم دا سره منافق دی چې د حق او باطل ورته شان ښکاری دا مسلمان نه دی دویم هغه کس دی چې په ځل کې خلک کافر دی خو په خله باندې په ظاهره د خلکو د ډار او د خوف د وجنه بس مسلمانی ښکارا کوي او دریم هغه سره چې په ځل کې مسلمان دی خو ظاهري عملونه د منافقانو دي نو دا درې واړه بد دي خو په دې کې هغه د عقیده منافق چې دی په ځل کې عقیده د کفر ده دا ډېر بد دی دا څومره بد دی دا د ښکارا کافر نه غټ کافر دی ځکه قران کریم کې الله فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وای منافقان به د اور په لاندې کنده کې وي لاندې دا مغه وجه دا د چغې باندې ډېر خلک دوی کوي نفاق یا منافقت چې دی وای د منافق ته منافق وای منافق وای سره عربی کې سوری ته وای دا په د عربو کې یو قسم سنتوري سمسیرا یا کاربونی دي هغه دلته سوری او باسیل ته درې سوری وستلی وي په دې سوری کې سر راوستلی وي چې کله انسان وګوري منډه کې بل سوری وځي نو منافق تم څه منافق وای چې دیم څول دلته دین وی کافر سره ملین وي کدل تاغه شلته وځي ګال درشلته وځي څه کوته منافق وای نو الله فرمایي او من الناس یو زنه د خلقو نام خودل تعالی و زنه د خلقو نام زنه دا مطلب چې الحمدلله ډیر مسلمانانو شته اخلاص من خلک هم شته او کافرانو هم شته نو زنه به کې منافقان دي و من الناس یو زنه د خلقو نام نه غتو دي یقولو چې هغه په خپل باندې وای آمنا چې موږ ایمان راوړې دیم بالله بالله باندې او بالیوم الاخر پر ورځ اخرت باندې وما هم بمؤمنین او ندي دوی ایمان راوړونکي خچ ایمان نه راوړي نو په خله ولې وای وې د خلکو د ډار وای د ډار د وجه نه خلکو ته وجه مسلمان ما نور په ځل کې ایمان نشته دا یو ډول په خاص مانو کې ترشه هغه ته کرامیه وای هغه به ویل چې بس په خله باندې اقرار کاوه په ځل کې ایمان ضروری نه دی نو په هغه باندې رد دی چې نه د زړه یقین ضروری دی ګوره درې قسم خلکو د نبی له سلام په زمانہ کې یو منافقانو
چاغوی په ظاهر خنه کومونه کول خو زړه کې کفر وو. دویم قسم يهوديانو چاغوی په زړه کې خپویدل خو په ظاهر نه کمل نه کومه نه کول. او دریم قسم مسلمانانو چې هم په زړه کې منل او په ظاهر منل. الله فرمایي وبالیوم الاخر او پورز د اخرت باندې هم یو کینون چې دوی یقین لري. ومن الناس یزن د خلق رمانا تو یقول چې وای امن بالله چې موږ ایمان اورې په الله باندې او بالیوم الاخر او پورز د اخرت باندې وما هم بمؤمنین او نه دي ایمان راوړونکي. خچې ایمان نه راوړي نو دا کار ولي کوي دا چې دی خادعون الله دوی اصل کې دوکه کوي د الله سره. دوی دوکه کوي د الله سره. او سوال دا پیدا کیږي چې الله سره څوک دوکه کولی شي؟ الله سره خو دوکه نه کیږي. نو دا څنګه دلته وای چې دوکه کوي؟ وای دوی په خپل ګمان کې داسې فکر کوي چې موږ الله سره دوکه کوو. او اوس هم زموږ مسلمانانو کې داسې نه پوهه خلک شته. ډیر خلک داسې وي چې د روزي د خوړلو اجازه د ملا نه غواړي او هغه دا فکر کوي چې سچ ملا مو دوکه کړو ګوندې الله به دوکه کوي. حرام کې هغه الله څوک نشي دوکه کولای. د قرباني د اختر قرباني باره کې ډیر خلک د ملا ته وایي د سیم دا خو د ملا دین نه دی، خو د الله دی. ملا خو به دوکه کوي هغه ته خبرې وکي لیکن الله خو نه دوکه کوي. زموږ استاد هغه ویل چې یو سړی راغی ماته ویل چې یاره زما خوري نه دي زکات ورکولې شم کنه. ما وې خوري نه د غریب دی ویاو غریب چې څه نه لري. ما وې سینه ورې کا زکات بل ورځ یو کس راته چې تا هغه ته حکم ورکړي چې خوري نه د زکات ورکړه. خوري نه خو مالدار دي. ما وې څومره مالدار دي یو ټرک لري یو پلانې. ما ویل زه څه خبر ومه سړی مړ وخت چورورا تا خو ما د دې ویل چې خوري نه خوري نه غریب دی خو ټرک لري ټرک خو لري زمکم لري خو بیا غریب دی. ما چې ښا نو زه ته وې ټرک لري زمکم لري دا غریب د تخکاری. نو هغه مقصد دا و چې سره ملانه خبره واخله نور دوکا شو. نو ملا خو دوکه کې الله خو نه دوکه کیږي دا مسله ده. الله فرمایي خادعون الله دوی دوکه کوي د الله سره. نو الله سره خو دوکه نشي کولای خو دوی خپل ګمان کې دا فکر کوي چې ګوندې مونږ الله دوکه یو خادعون الله دوی دوکه کوي د الله سره. ولذین او دعا کسانو سره امنو چې ایمان راوړي د ایمان خاوندانو سره الله سره دوکه کوي. الله سره خو نشي کولای مؤمنانو سره دوکه کوي. وما يخدعون الله ويدي دوکه نشي کولای الا انفسهم مگر د خپل ځان سره کوي. او ما يشعرون دوی نه پوهیږي. او حقیقت کې دا دوکه چې الله سره کوي د الله دین سره دا ځان سره دوکه ده. ولې ځان سره دوکه ده؟ وي ته به دوزخ تلار شي کنه. نو وی دا کار ولې کوي؟ و ما يشعرون دوی پوهیږي نه چې دې څومره تاوان دی. تاوان ته توجه نشته. خا فی قلوبهم مرض الله وی دوی په زړونو کې مرض د منافقت ته. دوی په زړونو کې مرض د منافقت ته. منافقان دي ګوره یو ظاهری مرزونه دي یو بل باطینی مرزونه. علما وايي باطینی مرزونه ډیر سخت دي. الله دې موږ تاسو خلاص کړي نه. د باطینی مرزونه کوم دي؟ حسد دی. حسد دا یو لوی مرز دی. کینه تکبر دی دا یو لوی مرز دی. ریاکاری دا یو لوی مرز دی. جبن بزدلی دا جهاد په وخت کې د حق خبره نه دا لوی مرز دی. بخل دی شومتیا دا لوی مرزونه دي. دا د زړه مرزونه دي. زړه دا ظاهری مرزونه علما وایي چې کینسر د مونږ کینسر ډیر خطرناک مرز دی. سرطان خو دینه دغه مرزونه ډیر خطرناک دي. وای دا ولی وای ځکه چې د دنیا مرز چې ونیسي نو ډاکټر سره کې دي شي علاج وشي او که علاج ونه شو خو مړ بشي د مرګ سره هغه ختم شي. لیکن وای دغه مرزونه چې کوم دي د روحاني مرزونه د مرګ سره نه ختمي. څنګه وای تا چې کوم حسد او کینه د خلکو سره کړی دا دنیا کې هم دغه نه زوريږي چې مړ شوي د مرګ نه پس به دغه سزا خوري. نو وای د دې علاج پکار دی. دې مرزونه ډیر علاج پکار دی. خلک دې علاج به څنګه کوو؟ و دې علاج به د علماو نه کوي لکه څنګه چې د نور مرزونو علاج خلک ډاکټرانو نه کوي. هم متخصصین لري. و دا د نیکانو علماو سره رنګ عالم سره نه چې د الله نه ډاریږي د عالم سره کینا چې هغه ته خپل مرزونه وخی او ته هغه مرز اصلاح کړي. الله فرمایي فی قلوبهم د دې پسلونو کې مرض د منافقت ته. فزادهم الله فزيت وی الله تعالی مرض منافقت تدویم. ولهم عذاب علیم او الله وی دوی د پر عذاب دردناک ته. دا خبر الله څخه کوي چې دنیا کې کله کله د ډیر وهلو ټکولو د وجه نسره بیوش شي به چې وਹੀ غنه پوي پسا وینا نه الته د سینشتا. دوزخ کې عذاب د سینې چې بیوش شي بیوش کېدل پکې نشته. دردناک دی علیم دردناک الته وتا همیشه درد مخصوص ہے بیوش کېږي بنا. الله فرمایي ولهم عذاب علیم دوی د پر دردناک عذاب دی. اوس دا عذاب الله ولي ورکي؟ الله خو ظالم نه دی. الله وي بما كانوا يكذبون په وجه دي چې دوی دروغ ویل. څنګه دروغ ویل؟ یعنی موږ تاسو خدا معلومه ده چې الله حق ته قیامت حق ته حق خبرې دروغ غنلې کنه غنلې نو دې د کفر ویل کی. او دا عام دروغ چې دا لوی ګناه ده کبیره. زیات خلک دروغ سره به ګناه نه غني. دا ډېر خلک داسې وایي پلانې وایي دومره غږی کنه چې سړی ته یو بوت به تراولي صفاتونه کوي وای د څه تکړه دی او حالانکه به دروغجن وي او څه وي دروغجن او دروغ چې دی کبیره ګناه ده. لوی ګناه د څه ګناه ده لکه سړی زنا وکړي سړی خون وکړي. دروغ دومره غټه ګناه ده. خو زموږ خلکو ته ګناه نه ښکاري. رسول ان شاء الله راشي الله فرمایي
لعنت الله علی الکاذبین و اذا الله لعنت په دروغجنو باندې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و کله نه کله یو سړی هم داسې دروغ کارونه کوي دروغ ارادې کوي اخر د الله په دربار کې دروغجن ولیکل شي بس بیا دروغجن وي نو دروغونه سخت ځان ساتل پکار دی او دا دروغ دومره بد صفت دی چې کافرانه بدګنی مسلمان خو پرې ده پرون یو ځای کې یو سړی سره ناس او خص پنګي د مشر سره داسې څنګه کې بوتل کې ډوډۍ خوړله ورته وایي هغه سړی ارڅ چې خو څنګه ورته راغی وایي زه کابل کې یم 3000 کو سره زه خبر ما واورېدله دې ته اوس ګور سپینګي هم دی او دلته ناس هم دی دا اوس هم یو شرمېږي د خلکو نه شرمېږي دا څه وایم نو دروغ ډېر بد جرم دی الله تعالی فرمایي بما بسبب دا کانو چې ودي یکذبون چې دروغ به ویل و اذا قيل لهم دی بارکه علماء په ډېر احتیاط کولو ډېر زیات کوشش وکړو چې دروغ ته نه ونیول شي چیرانی عبدالقادر رحمت الله علیه چولوی بزرګ تیر شوی دی زموږ اوسه د عام خلکو ورته لوی ځان وایي هغه وایي یو ځل بغداد کې عراق کې چرته سبق ته روانو یو نو مورې قافلې سره مرګره کړو په هغه ډیرو ځان ته څوک تللی نشو نو مورې قافلې سره مرګره کړو چې د قافلې سره لاړ شه وایي هغه مورې زړه ښځه وه غریبانو نو یې ورته داسې کمیس کې روپۍ ګنډلې وې داسې ژبې ورپسې ګنډلی و څوک پیسې ترې نه پټې نه کړي نو وایي هغه چې قافله یو ځای ته ورسېدل غله راغلل قافله یې تالا کړله نو وایي ټولو نه مالونه واخیستل خو دی ماشوم وایي هغه وایي چې داسې هم د سره څه نشته خو یو کس ویل چې د ماشوم سره څه نه وي هغه وایي مړه د غریب سره به څه وایي اخر کې یو غلطه نه پوښتنه وکړه چې تا سره څه شته هغه وایي چا وایي چې شی دی وایي دغه جب کې مې پیسې دي هغه وایي هغه لاړه پیسې ترې نه واخیستل وایي هغه غلطه نه پوښتنه وکړله چې دا د ولې داسې کار وکړه موږ خو به تا باور هم نه چې تا سره پیسې دي نو خو تا ونه کړي وای پیسې به د بچ شوې وای هغه ورته ویل چې که تاسو ما نه پوښتنه نه وای کړې نو ما تاسو دا خبره نه کوله چې ما سره پیسې دي خو کله چې تاسو ما نه پوښتنه وکړله زه په امتحان کې پرېوتلم چې اوس دروغ ویم که رښتیا که دروغ ویم ایمان مه تاوانېږي او که رښتیا ویم مال مه تاوانېږي نو ما دا فیصله وکړه چې مال د تاوان شي خو چې ایمان تاوان شي نو دې وجه نه ما تاسو له رښتیا خبره وکړه وایي هغه غلو حیران پاتې دې ماشوم ته وګوره دې خبرې ته وګوره وایي هغوی توبه ویستله ټول نو مقصد دا دی چې دروغ ډېر بد شی دی نو الله فرمایي بما بسبب دا کانو چې ودي یکذبون چې دې دروغ ویل د بل صفت شو منافقانو چې دروغجن دي و اذا قيل لهم كلب چې ویل شو دي منافقانو تعالی تفسدوا فی الارض چې فساد ورانه مکوي پس مکه کې نو قالو دی بویل انما نحن مصلحون چې بشک مو خود اصلاح ولایوم څه مطلب دی بل بد صفت شو چې کار غلط کوي او نوم پیخګ دي د خنوم لاندې غلط کارونه کوي د خنوم لاندې غلط کارونه او دی باندې شیطان ډیر خلک گمراه کړي دي په پاکستان کې بګیدي چې تاسو ته یاد وي یو کس وای چې ما یو سړی ته ویل چې ورور دا تلویزیون کور کې ما لګاو دا ولې کور کې ولګاو وای هغه راته چې مړه بچانو پر دې کورونو ته تل موجود خپل کور ته کې خدای نو دا اوس دلیل دی چې بچانو بل چا کور ته تل چې خپل کور کې کینی او اکثره موږ تاسو زیرا دوګانو نه ورو رادوګانو کې وای چې دا د بشر حقوق دي دا د خزو حقوق دي نو می خبر کړی دی خو لاندې ته نه شي دی لاندې ته نه زنا ده هغه وای چې دا زنا عام شي خزي بربند شي نو ظاهر نوم خبر کړی دی خو لاندې څه وی پټ بل شي نو دا د منافقانو عادت دی د منافق سړي د عادت دی چې په ظاهر خبره کوي منځ کې ګندوي الله تعالی فرمایي وذاکر لهم خا او کله چې ویل شي دوی تعالی تفسدوا فی الارض چې فساد ورانه مکوي پس مګه کې نو قالو دوی وای انما نحن مصلحون چې موږ خو اصلاح کوونکیو موږ خو خلکو خیر خوایو خلکو طاقت او حالان کې خلکو تبعی کې تبعی نو اوس چې موږ تاسو ګورو دا اکثره دا چې بشري حقوق به ورته د مؤسسې چرات لري ظاهر خلکو چې ګوندې ډېر کارونه کوي خو هغوی نه لاندې داسې کارونه وو چې هغه د خلکو تبعی او د هغې یوه نمونه تاسو له وښایم زموږ اوساسو په افغانستان کې چې پخوا څومره حکومتونه تېر شوي وو په دې هېڅ حکومت کې زموږ اوساسو په دې وطن کې پوډریان نه وو ګانچاپ کې نه ولیدلي اپین کرلی کېدلو دلته چرس کرلی کېدل خو دا خلک نه وو اوس دوی چې دا د بشر حقوق وي دا لاندې انګورباغ سړي سره تاسو وګورئ څومره بشر یې تباه کړه دا دوی د راتګ سره داسې کارونه وشو دا دوی چې موږ د بشر حقوق په ځای کوو داسې تبعیه وکړله د خلکو او د هغوی هلته کافرو ملکونو کې دا د هغوی اراده ده چې مسلمانانو ملکونو ته هغه مرضونه چې موږ دي هغوی ته یې وراوړئ چې هغوی هم پیاخته شي لکه یو ګنده مرض دی الله د موږ تاسو ساتو ایډز ورته وایي هغه ایډز مخکې افغانستان کې نه و هغه اوس راغی نو دوی وړي دا مرضونه حتی چې تاسو په الله یقین وکړئ چې دا خنزیر یا خوک دا زموږ اوساسو د وطنونو کې نه و اوس زموږ غرونو کې پیدا شوي دا دوی راوړل په تیارو کې خوشې کړه دلته جهازونو کې راوړل خوشې کړه نو دوی داسې کار کوي چې ظاهره ښه وي او هغه نور خراب وي الله فرمایي وذاکر لهم کله چې دوی ته وشي لا تفسدوا چې ورانه فساد نه کوي په الارض پس مګه کې نو قالو دوی وایي انما نحن مصلحون چې بشک مو خود اصلاح والا یوم الا خبردار الله فرمایي انهم بشک دوی چې دي هم المفسدون بشک هم دوی فساد کوونکي ورانه کوونکي دي ولکن لا يشعرون لیکن دوی نه پوهیږي په دې باندې شعور نه لري علماء یو عقل دی یو شعور دی و عقل په انسانانو کې او شعور په څارویو کې
شعور دي ته چې سړی ګټه پیژني خو تاوان نه پیژني، عقل دي ته چې هم ګټه پیژني هم تاوان پیژني. وای هغه څنګه لکه وای موږ یو غیر اخلاص کو راخوشي کو او چیرته د غنمو بوجي ته ودري نو غوي ګټه پیژني، غنم خوري 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 خو تاوان نه پیږي په دې امرما نو کله په مرشي. او انسان چې د انسان خو په دوړو پوي. دلته الله رب العزت فرمایي چې دا منافقان چې دي عقل خو پرې دا چا انسانانو کې دی هغه د څاروي شعور هم پکې نشته، ولکه لا شعور هغه شعور د څاروي والا پکې نشته دی. و اذا قيل لهم کله چې ویل شي دوی ته امنو چې ایمان راوړې کما امن الناس لک څنګه چې دینور خلق ایمان راوړې. نور خلق نه مراد دلته څوک صحابه کرامو. نو الله موږ د ایمان غواړي لکه د صحابه په شان ایمان نه غواړي چې صحابه څنګه ایمان دي ارنګ ایمان نه چې څنګه د صحابه ایمان او هغه شان ایمان الله موږ غواړي. الله فرمایي اذا قيل لهم کله چې دوی ته ویل شي امنو چې ایمان راوړې کما امن الناس لک څنګه چې ایمان راوړې نور خلقهم نو قالو دی وای انو امنو ایامون دا ایمان راوړو کما امن الصفاء لک څنګه چې ایمان راوړې کما کلانو الیس بالله. اصحابانو ته کما کلان ویل دی ولی ورته کما کلان ویل وای دا ځکه چې دا دنیا په ګټه نه پوي. څنګه وای ګورا منک مسلمانان کامیاب شي مسلمانانو سره ځان مرګري دوی نه ګټه کو، کافر کامیاب شي کافر سره مرګري شو نه ګټه کو. نو موږ سره ګټي دي او دا مسلمانان په دین پوي ځان کلک مسلمان شیخان ځان جوړ کړی مسلمانی کوي وای دا نه پوي دي. نو مسلمانانو ته کمکلان ویل په دې خاطر چې دنیا ګټه قتل د آخرت نه قتل وي او هر کې کمکلان خو دوی اصلي ګټه خو د آخرت ته. اوس هم ډیر خلک د مخکې وخت تاسو لیدلی چې زه التم د سیمه دلته مغلره مولته مغلره مو پلان کوم. الله تعالی فرمایي قالو دی بولانو منو یا موږ د ایمان اورو کما امنو صفاو لک څنګه چې ایمان اورې کما کلانو. دا ډیر خلک اوسم څوک چې دیندار وي کنه دا اکثر خلک وي چې مړه دیندار خلک وي د باچی سره څه کار د حکومت سره څه کار دا پوس پوي وای دا نه پوي دي مسلکی نه دي. نو مسلکی کسان چې دي هغه اصلي مسلک دا چې سړی لوی ګټو پیژني لوی ګټه چې د آخرت دی چې آخرت سړی پیژني. د دنیا تعلیم هم ښه دی بد شي نه دی خو چې یو سړی د دنیا تعلیم ته دومره ترجیح ورکړي چې آخرت پرې دی نو دا به ته وایي. دا الله فرمایي قالو دی یا انو منو یا موږ د ایمان اورو کما امنو صفاو لک څنګه چې ایمان اورې دی کما کلانو. الله فرمایي الا خبردار انهم بشک دوی چې دی هم صفها او دوی خپل کما کلان دي. وای څوک چې مسلمان مؤمن ته کما کوي دی په خپل کما کول دی ولکن لا يعلمون لیکن تاسو وای دی په کما کلی باندې نه پويږئ. علما وای چې یو جهل دی او بل جهل مرکب دی. جهل یو سړی نه پوي دی خو خپل نه پوي منی دا سړی خسړی دی اصلاح شي او یو سړی نه پوي دی خپل نه پوي نه منی وجه زه خو پويګم دې ته جهل مرکب وای دا به نه اصلاح کی. نو دا منافقان چې جهل مرکب کی دي چې په غلطي دي او غلطي کې ځان ته غلط نه وای. الله فرمایي ولکن لا يعلمون لیکن دوی نه پويږي. واذا لقوا الذين كل چې دوی مخامخ شي دا کسانو سره امنو چې ایمان راوړل نو قالو دوی وای چې امن نامنګ ایمان راوړل دا دوه مخې دي چې مسلمانانو سره یو شي هغه ته چې موږ ایمان راوړل. خو اذا خلوا الى شیاطین مو کله جسان تشي د خپل شیطانانو سره نو قالو بیا دوی وای ان معكم چې موږ تاسو سره یو. دا يهودو کې ځنې خلک مو پویدل چې هغه براغل مسلمانانو ته چې تاسو دین والا چې حق دین دی. نو چې کله بلاغ مشرانو ورته چې دا مولوی د ښکار کارو کو هغه ویل چې یاره بس موږ ټوکی کولې هغه پوری خندا مکواله اسی دا دین مشر مولا رضی الله. الله تعالی فرمایي وذال کل الذين کل چې دوی مخامخ شي خلق سلامونو چې ایمان راوړي قالو دوی وای امنا چې موږ ایمان راوړیم. و اذا خلوا کل چې دوی لاړ شي لا شیاطین خپل شیطانانو مشرانو ته نو قالو بیا دوی وای ان معكم چې بشک موږ د تاسو سره یو. دلته د شیطان نوم راغی علماء شیطان د شیطان ناخستل شوی دی شیطان لري کول ته وای لري کېدل ته وای. دا شیطان هم د الله د رحمت نه لري دي ځکه ورته شیطان وای. او د شیطان یو بل نوم ابلیس دی. ابلیس ورته څه کوي ابلیس ته ابلاس ناخستل شوی ابلاس ګډ وړول ته وای. وای دې په خلق باندې دین ګډ وډ کی. او د شیطان خپل اصلي نوم چې عزازیل دی خپل نوم عزازیل دی. لکه فارسی کې یو شعر دی وای تکبر را عزازیل خوار کرد بتو کنالتش گرفتار کرد. خپل نوم عزازیل دی او د ابلیس او شیطان دا چې دی هغه قبول دي. و اذا خلوا کله چې دوی لا شیلا شیطان خپل مشرانو شیطانانو تام نو قالو دی وای ان معكم چې بشک موږ هم د تاسو سره یو او انما نحن مستهزئون. او ته نه پختنه کوي چې تاسو مسلمانانو ته ولې ورغلي وای او تاسو خو مسلمانانو ته ویل چې تاسو حق یې. نو دوی وای چې انما نحن مستهزئون چې بشک موږ د مسلمانانو پر ټوکې مسخره کولې. دا ورسره ان شاء الله موږ تاسو ته په سورته حجرات کې راشي چې الله رب العزت فرمایي لا يسخر قوم من قوم. وای ګور یو قوم بل قوم پر ټوکې نه کوي. دا هم تاسو ګډي رواج دی. هغه قوم د سیده هغه پلان دی سیده پلان دینه قران کې الله منع کړی صفه چې دا باندې کوي. و یو قوم بل قوم پر ټوکې نه کوي. او ولا نساء من نساء خزي به خزو پر ټوکې نه کوي سړي به سړي پوري. الته علماء چې کوم کې خزي راغلي دا خزي به څنګه بیان کړي. وای دا مصیبت او دا فتنه په خزو کې زیاتې دا خنداګان یو بل پوري دي
او یو بل پورې د مسخري کول د خزو کې زیات وي. نو یو بل پورې ټوکی مسخري نه کوي. نو ټوکی مسخري اسم ناروا دي، خو بیا چې دین پورې ټوکی کې لاړې لوی جرم دی. یو ګوره خوشتبيتي ده، خوشتبيتي جایز ده. خوشتبيتي دي ته وایي چې دروغ پکې نه وي، د چا سپکاوی پکې نه وي، خو یو خبره وي د خوشاله لپاره یو کې جایز ده. لکه حدیث کې راځي چې یو ځل نبی اسلام کور ته رانه وتلو، کور کې یو زړه خو د خزانه استوا، نو هغه پښتنه وکړه چې بچي سره جنت تلار شم. نبی اسلام ورسره ټوکه وکړه بډایګان جنت ته نسی. نو نبی اسلام لاړلو چلاړو چې بیر څه ځا درست راغی چې قاتل اخزي جړل. عائشہ ته پښتنه وکړه دا ولي جړی، هغه هوتا ورته خبر او چې بډایګان جنت لنسی په دې جړی. هغه ویل چې ما خو دې نه دي چې ته نسی جنت ته، ما چې کوم خبره کړې هغه رښتیا ده، دروغ نه دي. بډایګان جنت لنسی هغه مطلب دا چې بډایګان بزوانی کی جنت ته وځي، دا مطلب نه چې تاسو جنت ته نشئ تللی. دا مطلب دا جنت ټول خلک چې ځوانان بوي. او دا نبی اسلام یو ټوکا وا تبع خوشتبيتي وا، خدا دروغ نه. یو بل حدیث کې راځي چې یو صحابي نبی اسلام تراغه ورته یا رسول الله وې ز جهاد تاسو غوخ راکا. نبی اسلام یو صحابي ته چې جونګي ورکا، جونګي کټه دوخ بچي شي، هغه په جونګي چې شي کوم کټي باندې شي کوم زه خو جهاد ته ځم. نبی اسلام ورته خندل چاري او خول جونګي وي، اول خاري جونګي کټي وي کنه بیروسه غټي. او یو بل حدیث کې راځي چې یو صحابي وو نبی اسلام سره ډیر مینا وا، او د نبی اسلام صحابي ډیر خو ګران په خورنګ نه تورو تک بدرنګ. نو هغه بازار کې ترکاری خرڅوله، نو ورځي ترکاری خرڅوله د بازار کې خلک چغي و چې پدې نو هغه لګي چې په لاس یا په شل او په شل. نو نبی اسلام د شان راغې سرګي په پټې کړې، چا سره مینه وي سرګي پټې په کنه سرګي په پټې کړې چې پټې کړې. نو هغه نبی اسلام ونه پیژندلو، هغه څه شوې پرېم ده. نو اخر نږدې وو سخت خبرې کړې وای. نو نبی اسلام پرې خو درو چې ویل د سخت جلا شو. ان نبی اسلام دی وکي ویل چې دا د باندې لاس کې خو چې دا څو په شلو په خریدا څو په شلو په مثال پتا و. هغه ویل چې یا رسول الله وای تاسو سودا خرڅ چې څو نه خري وزر ډیر بدرنګ ما څه کوي. نبی اسلام ورته نه ته الله په نسبت ډیر قیمتي. نو د چې نبی اسلام خوشتبته خلکو سره کړی خو په باندې دروغ نه وو، به زائد چاس پکاوي پکې نه وو. هغه څه نو پرمای زما وړو کې ورورو وای هغه یو مرغې پیدا کړې ولا سي شارو شانته بلبل شو، هغه سره به لوبي کوي. وای بیا هغه ته نمړه شو، چې مړه شو په هغه باندې قبر جوړ کړي او ازما ورور ورته ناسو جړل وي تماشو. وای نبی اسلام چې بیا هغه به ورته یا با عمر کیف النوعین، وای د پلاني پلار څنګه شارو د څنګه دا حالانکه خو ماشوم پلار خو نو خټو کې ور سره کولې. نو دا خوشتبيتي نبی اسلام ډیر صحابه سره کړی دي، خودرو او د چا بي عزتي پکې نه و. نو اوسم کو څوک ټوکی کوي د چا سپکاوي پکې نه، د چا بي عزتي پکې نه، او دغه رنګ دروغ پکې نه پروا نه کوي. خو که چیرته پکې دروغ یې د چا سپکاوي وي دا استهزاء روا ده. نو وای منافقان وای انما نحن مستهزئون، بشک موږ ټوکی کولې د مسلمانانو پورې. الله یستهزئ بهم، الله بد ټوکو بدلور کی دوی تام، ويمدهم او پری بد دوی یا زیات کی دوی لرا فی طغیانهم دوی په گمراهی کې یامهون حیران او سرګردانان. اوس دلته سوال بیا دا پیدا کیږي چې الله څنګه گمراهی کې زیاتای. وای د جواب دا دی چې یو مریض چې د خپل مرض علاج نه کوي نو مرض به ورس په زیاتی کنه زیاتی. نو چې دوی خپل د خپل غلطه علاج نه کوي نو الله خود پری دي که دوی توبه وباسي او متوجي شي الله هر څه معاف کوي. الله یستهزئ، الله د ټوکو بدل ورکه بهم دوی تا، او یمدهم الله پری دي دوی په طغیانهم په سرکشي کې یا مهون حیران او سرګردان، چې دوی په آخرت کې حیران او سرګردان، په دنیا کې به حیران او سرګردان وي. الله فرمایي اولئک الذین دا هغه خلق دي دا منافقان. اوس هغه خیری نتیجه الله بیانوي. الله فرمایي دا منافقان هغه خلق دي اشتروا الضلاله بالهدى، چې دوی خو خلق گمراهي په هدایت باندې، هدایت دین پری خودلو او گمراهي ځان ته خو کړل. ډیر خلک دا شته کنه. زمونږ استاد مثال ورکولو هغه ول چې یو وخت کې دا تلویزیون چې راغی ډیر ګرم ټي وي، نو خلک به ډیر ګرمو، نو یې کورونو کې تلویزیونونه ولګېدل. نو ما بیانو کو چې د الله بندگانو په یو تخته باندې قرآن کریم یې خدای په بل تلویزیون دې قرآن نه شرمېږي. وې سبا مې چې کتل ټول خلکو قرآن کریمونو جمعات ته راوړل چې دینه بیغمش. نو ما هو مطلب دا و چې تلویزیون بند کې تلویزیون یې واخیسته قرآن راوړل. نو ډېر خلک ګمراهي اخلي او هدایت نه اخلي. موږ تاسو ګورو دلته که چاته وي چې 500 روپۍ جمعات کې چنده ورکنه کوي، خو کچرتا لاندې خار کې د ورته چې فلمونه په موبایل کې اچو خلک یا چي پیسې ورکي ګمراهي اخلي، دمانو ته خلک ورکي پیسې، نو ګمراهي اخلي دین نه اخلي. الله تعالی فرمایي اولئک الذین کسان دي اشتروا الضلاله چې دوی واخیستله ګمراهي بالهدى په هدایت باندې، هدایت پری خودلو او ګمراهي واخیستله. الله فمار به تجارتهم از ګټونه تجارت دوی ویل چې داخه تجارت مو شروع کړی دی چې بس مسلمانانو سره مسلمان شو کافر سره کافر شه. الله تعالی فرمایي دا تجارت د ګټي تجارت نه دی. وما كانوا مهتدين، الله ویني دوی د هدایت والا دوی په سم لار روان دي. دوی دا ګمان کوي چې په سم لار روان یو، نه په سم لار روان دي، دا ګمراه دي او د دې خپل بد کار د بد انجام سره مخامخ شي او بیا ډیر زیات پیمانه وي خو وخت به تیر وي.
بس الله رب العزت موږ ته استعمال کوو توفیق راکړي. حاضر ان شاء الله نور بس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. یا الله په ټول مسلمان امت باندې رحم وکړي. یا الله زموږ د افغانستان باندې خصوصي رحم وکړي. یا الله د وطن کې پراخي راولي، د وطن کې دینداری راولي. یا الله په دې وطن کې موږ ته خوشحالي، سوکالي، دینداری ژوند را نصیب کړي. یا الله موږ نور د کافرانو د هر قسم يرغل او د هر قسم احتیاج نه پامان کې وساتي. یا الله په دې وطن کې موږ ته مضبوط اسلامي حکومت نور را په برخه کړي. یا الله ټول مسلمان امت خپل کې متفق او متحد کړي. او یا الله زموږ د عمرونو خو دې چې راغلي قران کریم ته یا الله هر قدم دې نه کې پته لګي واچي. یا الله په هر قدم ګناهونه معاف کړي. یا الله په هر قدم درجه اوچته کړي. یا الله په کورونو کې اتفاق اتحاد راولي. یا الله د قرضونو نه اخلاص کړي. یا الله د حلال او کاروبار روان کړي. یا الله مسلمان امت کې څومره مریضان دي کې په کورونو کې شفاخانو کې یا الله تعالی ته شفای کامله د نیک عمل لپاره ورکړي. یا الله زموږ مسلمانانو څومره مشران وفات شوي دي یا الله ټول ته بخنه مغفرت نصیب کړي. یا الله ټول مسلمان امت ته بخنه مغفرت نصیب کړي. یا الله زموږ مسلمانانو کې څوک داسې دي چې هغه حلال کاروبار نشته یا الله د حلال کاروبار روان کړي. یا الله مسلمان امت کې څوک داسې دي چې قرضدار دي د قرضونو نه اخلاص کړي. یا الله زموږ د مسلمان امت کې څومره مدرسې دي، جماعتونه دي، د دین مرکزونه دي، الله آباد کړي. یا الله د غیبونو وسیله برابر کړي. یا الله مسلمان امت کې څوک د دین خدمت کوي، د دین سره کومک کوي، الله تعالی سره حافظ ناصر او مددگار شي. یا الله څوک چې دین مخالفت کوي یا الله تعالی ته هدایت وکړي. هدایت قسمت کې دی، یا الله تعالی د شرم باون کې وساتي. ربنا ظلمنا انفسنا